رونو واده د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سنت او طریقه ده د دوړو جهانو د سردار مبارک یو لز بیبیانې وي په یو وخت کې د دوړو جهانو سردار مبارک نه بیبیانې جمع کړې دي منګ او تاسو په یو وخت کې د سلور نزیات خزي په نکاح کې نشو جمع کولې هغه د پاک پیغمبر مبارک خصوصیت ده نو دا نکاح یوازې د دوړو جهانو د سردار مبارک طریقه او سنت نه ده بلکې دنیا ته چې رب العالمین څومره پیغمبران را لېږلي دي 1,40,000 پیغمبران تقریبا د یو دو پیغمبران نه ما سیوا ټولو پیغمبرانو واده کړی دی دا د ټولو پیغمبرانو سنت او طریقه ده او دا نکاح د نسل انسانی د بقای و ذریعہ ده ځکه که نکاح نی نو بیا به انسان بچنی واده بنی بچی بنی نو بیا به د انسان دا نسل څنګه باقی پاتې شي نو دا رب العالمین د نسل انسانی د بقا د یو ذریعہ ګرځولې ده خو چې انسان واده کوي نو پکار دا ده چې دا سړی ځان د دین خبر کی چې زه خدا واده کوم خو په ما د ښځې حق څه دی او کومه جینۍ چې واده کیږي هغې لم دا پکار دی چې ځان خبر کی چې په ما د خاوند حق څه دی ځکه که ستاسو خیال یې رونو د سیکل دوه پایې دي یو پایه که سمه وي خو بله پایه خرابه وي نو سیکل نه چلیږي او که دواړه پایې سمي په سیکل باندې به خشته ښکلې مزل کې نو چې ښځه هم د دې نه خبرې چې په ما د خاوند څه حق دی هغه د خاوند د حقوقو خیال وساتي او سړی د دې نه خبرې چې په ما د ښځې څه حق دی هغه د هغې خیال وساتي بیا به د دوی دا زندگی خوشګوار او مزیدار دا کور به بیا جهنم نی دا کور به جنتی بیا به د دوی خشته او ښکلې زندگی دا تیریږي موږ به وګورو چې د دواړو جهانو سردار مبارک خپلو بیبیانو سره څنګه وخت تیر کړی دی خپلو بیبیانو له مینه ورکړې ده او کنه خادمانې ګرځولي دي لږ به هغې ته وګورو نو د دواړو جهانو د سردار مبارک طریقې ته وګوره مختصر یو څو خبرې کو الله دې توفیق راکړي حضرت عائشه رضی الله عنها وی د دواړو جهانو سردار مبارک بل خپل خدمت دا په خپله باندې کو که بیزار به وشتې د هغې مرمت بیا په خپله کو که کپړې به وشتې د هغه بیا ځان له په خپله باندې ګنډلې وی بعضې وخت کې بیا د چیلې نه هغه پیم په خپلو لاسو مبارکو باندې اغېشتل پیلې به هم لشله او عائشه رضی الله عنها له څومره مینه ورکړې ده په کومه طریقه زندگی تیروي حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي وی یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک کور ته راغی وی ما سره یو لوښي کې اوبه مې څښلې وی د دواړو جهانو سردار مبارک ما ته وی چې ای همیرا دا خشته و دا سرمونی و دې ته به همیرا وي ما لم په دې اوبو کې لږې اوبه پرېږده وی اوبه مې وڅښلې او د دواړو جهانو سردار مبارک له مې په هغې لوښي کې اوبه پرېښودې وی چې کله علیه الصلاة والسلام هغه لوښي خولې ته نږدې کړ وی بیا هغه لوښي د خولې نه راښکته کړ وی ما ته وی چې عایشې ته اوبه څښلې نو د لوښي دې په کوم ځای باندې خولې ښودې وه وی ما ورته نشاندهي وکړه چې د الله رسوله په دې ځای ما خولې ښودې وه وی هغه لوښی په خپلو لاسو مبارکو کې راته وکړه او په هغې ځای باندې خپلې مبارکې شونډې کېښودې وی چې په کوم ځای باندې ما شونډې لګولې وې عائشه رضی الله عنها ته وښوله چې ګورې مینه مې در سره شته نو عائشه رضی الله عنها به رسول الله مبارک باندې ځان قربانوي او که نه تاسو نه تپوس کوم ولې به نه قربانوي خاوند چې ښځې له مینه ورکړي نو دا ښځه زناور خو نه دی چې ګیا خوري ښځه به م له مینه ورکوي وی ډوډۍ ته به ناستو وی چې ما به د هډوکي نه دا غوښه په غاښونو باندې جدا کړه
وی د دواړو جهانو سردار مبارک له به مې بیا غډوکي ورکه وی ما ته به یې وی چې عایشې په کم ځای دې خوله لګولې وه وی ما بوتې د الله رسوله په دې ځای وی په هغې ځای باندې به یې خپله خوله مبارکه ولګوله د هغې ځای نه به یې غوښه خوړه نو چې یو خاون ښځې له مینه ورکي خامخا به ښځه مینه ورکوي موږ ته د دواړو جهانو سردار مبارک طریقه ښولې ده چې دغه طریقه به اختیاروې نو ښځه به تا سره محبت کوي او که نه یو سړی ښځې سره محبت نه کوي لکه بعض انسان د هغه خوی خرابي د هغه د سپو خوی وي د هغه نه ښځه په اور کې ولاړی بار به ملګرو سره ناستې دوس او دله به ورته ملګرې وایي په هغې باندې به دې خاندي او ټوکې ټکالې به کوي چې کله کور ته رادن نشي سی به خرش پرش ایغ نیغ صبالتین برید به تو کړي ته به وایې چې لسې وجلي دی او یو کس به بل هم وجلي چې دې کور ته رادن نشي که دا ښځه لږ هم څه وایي دې پرې راغړم وایي هغه چې ده ته وګورې هغه ټول عاجزه ډچي ځکه په دې زمانه کې خو تقریبا د 1400 د 1400 د 1500 کالو خلک رانیسي ودی عمر هم کم دی هغه عاجزه چې د ته وګوري نه هغه ټوله رچي هغه ولاړې غلی غږ نه کوي دیم دیو ته ګوري چې یاره دا ښځه خو ما ته خاندیم نه دا خو ما له مینه هم نه راکوي تا تېړوخ کړي هغه به تا ته څو خاندي که دې خبره دا ښځه خبره کوي دې پې ورغړم وایي که خبره کوي پلار ورله کنځي مور ورله کنځي یرونو زه چې تا سره ښه زندګي تېروم ستا به ما سره مینه وي چې تا رټم ستا بړه مانه مات شي نو دا ښه زړه چې دی مات که نو د هغې نه بیا تمه مه کوه چې دا به بیا ماله مینه راکړي ړه به درله چوي دا ښځه به در لړه چوي خو چې د هغې دی د ځان نه دا زړه مات بعضې وخت کې یو سړی وایي یاره ښځه را سره جي داسې کوي ښځه را سره داسې کوي قصدن عمدن یې در سره کوي ولې چې ته ښځې له مینه ورکې له به درله چوي چېرته به نوکرې نوکري به دي کور ته به راشې او د اتوار شپې له به کور ته راشې او چې مازدیګر راشې به درته وایي مور مې مري راته یې وایي چې بس مرم او یو کوچې راښکاره شه به دله در شپې نه کور ته لاړه شي بیا ټوله شپه بره ګوره یاره ګیلکار خو هغه ځای چې پلستر کړی لږ غوندې کوږ دی هغه ځای هم کوږ دی بیا په بیمانو کې کوږوالي روباسه بیا پلسترو کې لوړ او جوړ روباسه ټوله شپه به درله بیا خوب نه درځي دا ولې ښځې سره ښه سلوک کوه چا در سره دا چل نه کوي بعضې وخت کې به راشي سر به یې درته تړلي او چې ته راشي ستا باجتي به وایي مور یې مړه شم سر مې مات شو وایي مور یې مړه شم سر مې مات شو اوس مې هم دوه برغې ډسپرین واچولې یو باټې الټې مې وکړې قسم په خدای کې یو پیاله یې هم کړې ټیک ټاک پی خو دا ولې له دې ورله چولې به تاله څه هیله درکړي نو د ښځې زړه به د ځان نه نه ماتې ښځې له به دا مینه ورکې هله به سیسټم دا برابر چلیږي او که دا ډېر هم بد اخلاقه ده خو چې ته مینه ورکې دا به په خپله سمه شي ته ښه اخلاق چلوه دا به سمه شي د دواړو جهانو سردار مبارک به په یو لاره باندې تېرېده یوه ښځه و د هغې نوم ام جمیل دی نو دې ښځې به کور جارو که ښځله بیا په یو لوښو کې اچولې وه نو چې علیه السلام به تېرېده دې ټیم صحیح کړی و نو د دیوال د پاسه به د ښځلې هغه ټاټکې او خانک بیا پې د پاسه راولټه که رسول الله مبارک باندې به ښځله را پرېوته د دواړو جهانو سردار مبارک به خپل سر مبارک ګیر او جامې وڅنډلې لا بړ غږ به یې نه که حالان کې دا یو ښځه ورته څه وه د دې چمغړت نه به یې نیولې وه خو چې کله به علیه السلام په لاره باندې ته دی به همدقه کردار کو کور به جارو کړی و ښځله به یې پرې راوغورځوله ډېرې ورځې تېرې شوې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې د هغې کور نه ښځله نه را پرېوته دا ښځه ناجوړه شوې وه نو ښځله به یې ځکه نه غورځوله نو ناجوړه او ډېره سخته بیماره وه لور هم ورسره ده او دا قاعده ده چې د چا د نه تمی تپوس به دې کوي چې پرېوتې بیا دې څوک تپوس نه کوي نو دا بیماره وه چې تپوس نه کو کور کې سړي نو لور ته یې ویل چې لورې زمونږ خو ډېر زیات بد حالت دی زما خو د تپوس هم څوک نشته زه خو مرمه خبرې کولې په دې کې ورته چا ور وډبه لور ته یې وی بچې ته ورشه که څوک تپوس له راغلي
چې لورې ورله چې ویې کتل په کوڅه کې د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورسره دی. خو چې دی لورې ورته وکتل دروازې له ګړب ورکو کور ته یې راغروالې. مور ته وی یا مورې چې په چا به د ښځله غورځوله نن د انتقام او د بدلې غشتو دپاره راغلی دی او ځان سره یې دوه ملګري م راوستي دي او عمر هم ورسره دی. اوس په څه کوو؟ مور یې ورته وایي چې ای بچې څه به وکړو؟ خو بس اجازت ورته وکړه چې کور ته راشي، ماپي به ترې وغواړو که ماپي کړو ښه پخه او که ماپي نه کړو نو مور او لور په دې کور کې چې څه راسره کوي هغه به راسره وکړي. لورې یې ولره د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي کور ته راځم. چې کور ته رادننه شو سره د صحابه نو ام جمیل او لورې سترګې ښکته کړې دي او ټوله ړچي چې دا د بدلې او د انتقام دپاره نن راغلي دي ملګري هم راوستي دي. د دواړو جهانو سردار مبارک ته نوم واخیستوي څنګه راغلی؟ رسول الله مبارک ورته وایي یاره ابتلس ورځې څه ورځې وشوې چې ستا د دې کور نه په ما باندې ښځله چا نه ده راغورځولې. نو تپوس مې په دې ګاونډ کې وکړه چې ښځې په ما ښځله راغورځوله دا دونه ورځې شي په مې ښځله نه ده راغورځولې. نو ګاونډیانو دې راته وی چې هغه بیماره شوې